مجاهد وایي د پاکستان په ګډون هیڅ چاته په کورنیو چارو کې د مداخلې اجازه نشته. د افغانستان اسلامي امارت وایي هیڅ چاته د هیواد په کورنیو چارو کې د مداخلې اجازه نه ورکوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبري کنفرانس کې د کابینې د پاتو غړو د معرفي ترڅنګ پر مهمو مسایلو خبرې وکړې. نوموړي وویل چې نړیوال د افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژني، له افغانستان سره د ډیپلوماټیکې اړیکې وساتي او په خبره د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې د نوي حکومت د رسمیت لپاره هڅه وکړي. د افغانستان په اړه د ایران، چین، پاکستان او روسیې ګډه ناسته ټاکل شوې چې ډیر ژر د تاجکستان په پایتخت دوشنبې ښار کې د افغانستان په تړاو د 4 هېوادونو ناسته وشي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زاخارووا پرون نوښته په یوه خبري کنفرانس کې ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان په تړاو د چین، روسیې، پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه وشي. هغې زیاته کړې په دې ناسته کې به د افغانستان او سیمې پر امنیتي، اقتصادي او نور مسایلو خبرې اترې وشي. نوموړي د افغانستان د اوسني حالت مسؤلین غربي هېوادونه بللي او څرګنده کړې ده چې په یوازې توګه د افغانستان په تړاو دا ډول تصمیم نیولی دی. بلخوا د بریټانیا او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پر افغانستان خبرې کړې. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دواړو لورو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره کتلي او پر مهمو نړیوالو مسایلو یې خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بریټانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي او ټینګار یې کړی چې د دغه هیواد په اړه به خپلو همکاریو ته ادامه ورکوي. او قزاقستان وایي افغانستان ته زرګونه ټنه اوړه او غنم صادروي. قزاقستان وایي روان کال به افغانستان ته لا ډیر غنم او اوړه صادر کړي. د قزاقستان د کرنې وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې دوی سږکال د خپلو غلو 95% حاصلات راټول کړي دي. د په وینا قزاقستان روان کال د غنمو 14 میلیونه ټنه حاصلات لرل چې د تیرو کلونو په پرتله ډیروالی ښیي. یرل زیاته کړې چې یاد غنم د دوی تر داخلي اړتیاو څو برابر لوړ دي، نو له همدې امله په پلان کې لري چې میلیونونه ټنه غنم او اوړه په ایران او افغانستان کې خپلو دودیزو بازارونو ته صادر کړي. قدرمنو اوریدونکو، لنډ خبرونه همدلته پای ته رسیږي.